علیکم ګرانو کتونکو، دا تاسو ته چې ښکاري دا د ډوب بابا د عبادت ځای دی. دلته کې به هغه خپل عبادت کولو، مونځ او اودس پې کولو. او نن سبا چې ګورو نو پکې چیلو او غواڼو چې دی نو ګندونه کړي دي، او د عبادت هغه پاک ځای دا دی. غوشان پراته دي، چا را جارو کړی دی، خو بیا هم په هغې کې هغه داغونه شته دي، د ګندونو هغه پته لګي. نو دلته کې به ډوب بابا عبادت کولو. ډوب بابا څوک و؟ ډوب بابا صحیح نوم چاته نه دی معلوم، خو دا یو بابا او دې ځای کې به عبادت کولو. بیا ډېر خلک به داسې وو چې هغه به راتله او دم درود به هم کولو، خلک به هم دمول. نو کیسه داسې ده، خلکو نه مو داسې اورېدلي دي چې ډوب بابا یوه ورځ سیند ته ټوپ کو او ویل چې یاره بس په سیند کې زه چله کوم او په کلونو بعد به بیا زه روځم. نو دی لار باندې داسې لاړو او اکثر به د ډوب بابا پوزیشن داسې و چې هغه به په ګنټو ګنټو باندې چله کوله، او هغه به چې دی نو په سیند کې به 2 ګنټې 3 ګنټې هغه سر به یې پټ کړی و، غیب به په سیند کې دننه په اوبو کې، او عبادت به یې کولو. یو قسم ته هغه وي چې دا زه چله کوم. بیا داسې کار وشو چې دا د ډوب بابا د شاګرد قبر دی. ډوب بابا چې و نو بیا یو ورځ وی چې زه ډېره لویه چله کوم، نو هغه بیا راونوتو. د شاګرد په حوالې سره خلک دا وایي دا د ډوب بابا د شاګرد قبر دی. تاسو کتی شئ، د ده په حوالې سره خلک دا وایي چې یاره د ډوب بابا دا شاګرد چې کوم و نو دا بیمارو او د بیمارۍ نه مړ شوی دی، بیمارۍ نه وفات شوی دی. خو ډېر خلک دا هم وایي چې یاره ډوب بابا چې کله سیند ته ټوپ کو، دلته کې دا نښې کړي دي، چونې یې چولې دي. ډوب بابا چې په کومه لار باندې تللی او داسې دا وینې دا نښې یې چولې دي مریدانو. نو ډوب بابا چې په کومه لار باندې تللی نو هغه دا کرښې دي، دا نښې دي، په دې داسې تللی او ډوب بابا چې کله سیند ته ټوپ کو، خلکو ته یې دا ویلي چې یاره زه به په کلونو بعد راوځم، په کلونو بعد به بیا زه راوځم. هغه وینې تاسو ښکاري دا سیند دی، خو په دې سایډ ورته تللی. نو کلونه تیر شو خو ډوب بابا راونوتو. اوس هم ډېر خلک داسې دي چې هغه په دې تمه کې دي چې ډوب بابا به راوځي. د ډوب بابا د ټوپ کولو نه پس د هغه یو شاګرد هم داسې و چې هغه په جذباتو کې رالو او هغه هم سیند ته ټوپ کو. نو چې هغه سیند ته کله ټوپ کو، ډېر خلک وایي چې دغه قبر چې دغلته کوم تاسو ولیدو دا د هغه شاګرد دی. خو بیا هم خبره شک کې ده، څوک وایي چې په 2مه ورځ راوتی و، څوک وایي چې نور راوتی. دا وګوره دا نښه غوندې درولې ده چوکه، او دا هغه علاقه ده چې ډوب بابا داسې تللی و. نو کیدای شي چې اوبه هغه ټایم کې دلته جوختې وي، خو بیا هم خلکو نښې کړي دي او مخکې ورپسې ځو دې چونې پسې چې د کوم ځای نه ډوب بابا ټوپ کړی هغه مین ځای زه تاسو ته ښیم. نو د شاګرد د قبر کیسه داسې ده، ډېر خلک وایي چې دا هغه شاګرد قبر دی کوم چې ټوپ کړی په 2مه ورځ راوتی دی د هغه لاش. خو ډېر خلک دا هم وایي چې نه، دا د هغه 2م شاګرد و او بیمارۍ کې مړ شوی و، دا د هغه قبر دی. اوس حقیقت چاته هم نه دی معلوم چې آیا دا د کوم شاګرد قبر دی، خو دونه معلومه ده چې دا د ډوب بابا د شاګرد قبر دی. ډوب بابا چې دلته نه کله ټوپ کو سیند ته، مریدان اوس هم په تمه دي چې یاره ډوب بابا به راوځي. دا ګوره دلته نه تاسو وګورئ، دا ډېر اوچت ځای دی، ډوب بابا به راوځي. خو د سیند چپو چې څوک هم وهلي دي او څوک هم
ډوب شوي دي نو هغه بیا د میانو خوراک شوي دي، روتې نه دي. آیا ستاسو ذهن دا مني؟ که چېرې ستاسو ذهن یې مني خپله رایه موږ ته په کومنټس کې راکړئ چې آیا ډوب بابا به روځي که نه. دې نه مخکې خلکو وی چې په 2024 کې به روځي، هغه تیر شو، اوس 2025 را روان دی. خو زما ذهن خو نه مني چې په 25 کې څه چې په 2030 کې هم ناممکنه ده چې ډوب بابا بیا روځي، ځکه چې څوک هم ډوب شوي دي نو هغه د میانو خوراک شوي دي او بیا داسې راوتل دا آسان کار نه دی. ملګرو دلته راغلي وو څه ریکارډینګ و څه کوریج و، خو بیا هم ما دوباري دا وغوښتل چې یاره زه تاسو سره هم دا لوکیشن شریک کړم. دا ښکلې علاقه ده، چکر دپاره خلک ورته راتلی شي، سور مناولی شي، ډېر د سور ځای دی. خو تاسو سره مې دغه ځای ځکه شریک و چې راغلی وم نو غوښتل مې چې تاسو ته دغه چې کومې خبرې ما ته مخې ته راغلي دي چې دا تاسو ته بیان کړم. په دې باندې مونږ ډېرې ویډیوګانې مخکې جوړې کړي دي، اوس څه داسې ضرورت مې نه ګڼلو، خو بیا هم چکر و تاسو سره مې شریک کړو. نو په خپلو دعاګانو کې مونږ یاد ساتئ او دا وګورئ دا د ډوب بابا د شاګرد هغه قبر دی چې اوس هم موجود دی. نو ملګرو یقینا چې انسان هو په اوبو کې د یوې ګنټې څه چې 15 منټه هم مونږ نشو تېرولی په اوبو کې، ساه مو بندېږي. خو آیا چې ډوب بابا څنګه په کلونو باندې په اوبو کې ډوب دی او ډېر خلک اوس هم دغه تمه لري چې آیا ډوب بابا به روځي. نو تاسو هم خپله رای مونږ سره په کومنټ کې شریکه کړئ او دا وګورئ دلته کې به ډوب بابا عبادت کولو. په دغه ویډیو سره په دغه لږ شانتې معلومات سره بس تاسو نه اجازت غواړو، خو که تاسو ته هم په دې هکله څه معلومات وي نو مونږ سره شریک کړئ. چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.